د لوبغاړو په نمایندګي غواړم چې یو څو خبرې وکړم. اول خو مننه کوم د اسلامي امارت مشرانو څخه چې موږ یې همیشه تشویق کړي یو او نن تاسو هم موږ تشویق کړلو. نو تاسو تشویق لوبغاړو ته او ادارې ته ډېر مثبته روحیه ورکوي او په عین حال کې کله چې د نظام بدل شو ډېر مشکلات وو په هغه وخت کې، نو د مشرانو له خوا نه یو لوبغاړی موږ ته معرفي شو چې دا د افغانستان په تاریخ کې اول ځل و، ځکه ده ته دننه مشکلات هم معلوم وو چې باید کوم ځای کې کار وکړي او کوم ځای کې پرمختګ راسي او همغه شی ومسوله. څنګه چې تاسو دا ټرافیانې ګورئ، دا اداره چې ده دا د هر څه بنیاد ده. نو چې دا ټرافیانې موږ راوړو دې کې چې اداره ښه روانه وي او ښه پرمختګ کوي، نو لوبغاړي هم دماغي طور باندې ورسره ښه او هم پرفارمنس ورسره ښه. نو بیا هم غواړم چې مننه وکړم تاسو نه او بل موږ کوشش کړی همیشه چې د نزاکتونو ته هر شي ته پام وکړو او کوشش هم همدا وي چې نظام ته او وطن ته او اسلام ته دا دنیا ته موږ ښه معرفي کړو او مثبت رول پکې ولوبو او کوشش هم همدا وي چې د سولې پیغام دنیا ته وړاندې کړو. نو انشاءالله باوري یم چې اوس موږ پاکستان ته هم ځو، کوشش به وي چې داسې یو ښه ماحول کې دغه لوبې ترسره کړو. بیا ایشیا کپ ده هغلته هم او کوشش به کوو انشاءالله چې میچونه هم وګټو او دنیا افغانانو ته خوشحالي هم ورکړو چې د هر چا سره موږ لوبئ یو مثبت میسج وړاندې کړو.